د رحمان او رحیم ذات په سپېڅلي نامه. درنو لیدونکو او کتونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه امیر خان احمد زبیر د عوایدو لوی رصد د ویب سایټ کارپو غواړم نن د قراردادونو د موضوعي مالیې په اړه تاسو ته معلومات درکړم. موضوعي مالیه عبارت له هغې مالیې څخه ده چې مالیه ورکوونکي ته د پیسو د تادیه کوونکي په ذریعه وضع او د امارت د عوایدو بانکي حساب ته تحویلیږي. د قراردادونو موضوعي مالیه دوه نورمونه لري. اول 2% موضوعي مالیه. هغه جواز لرونکي اشخاص چې له نورو اشخاصو سره د اجناسو په رسولو یا د خدماتو برابرولو کې قرارداد وکړي د 2% قراردادي موضوعي مالیې تابع ګرځي، یا د مالیې مخکې ورکړه ده او په نورو مالیاتي مکلفیتونو کې د مجرایي وړ ده. دوهم 2% موضوعي مالیه د تجارتي، زراعتي او صنعتي سکتورونو بغیر هغه جواز نه لرونکي اشخاص چې له نورو اشخاصو سره د اجناسو په رسولو یا د خدماتو په برابرولو کې قرارداد وکړي پر عایداتو باندې د مالیاتو په عوض کې د 2% قراردادي موضوعي مالیې په ورکړه مکلف دي. له فتح څخه مخکې د تجارتي، زراعتي او صنعتي سکتورونو قراردادي موضوعي مالیه له جواز نه لرونکو اشخاصو یعنی اول لاس خلکو لکه بزګران او نورو سره د قرارداد په صورت کې د 2% قراردادي موضوعي مالیه تابع ول. خو له فتح وروسته د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د 3758 کلنه فرمان پر اساس چې پر 1440 هجري قمري کال د 10 میاشتې په 23 نیټه صادر شوی، د تجارتي، زراعتي او صنعتي سکتورونو قراردادي موضوعي مالیه له جواز نه لرونکو اشخاصو سره د قرارداد په صورت کې معاف شو. احمد چې د کندهار ښار د وچې میوې په مارکیټ کې یو تاجر ده، د له بزګرانو څخه په 1403 کال کې د 12 لک افغانیو په ارزښت انځر رانیولې وه. څرنګه چې به د مالیاتي اصولو مطابق د یو جنس خریداري له جواز نه لرونکو اشخاصو څخه په یوه کال کې تر 15 لک افغانۍ اضافه شوه، نو هغه د 2% قراردادي موضوعي مالیې تابع ګرځېدل چې په لاندې ډول سنجول کېږي. 12 لکه ضرب 2% مساوي کېږي له 4,000 افغانۍ سره، چې د نوموړي شخص اوسنۍ مالیه د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله ورعا د 3758 کلنه فرمان پر اساس چې د 1440 هجري قمري کال د 10 میاشتې په 23 نیټه صادر شوی په بشپړ ډول معاف شو. یعنی نوموړی شخص اوس له مالیې څخه معاف ده. که غواړئ د مالیاتو په اړه نورې معلوماتي ویډیوګانې هم وګورئ نو د عوایدو لوی ریاست ټولنیزې پاڼې د سره تعقیب کړئ.